رسول الله صلی الله علیه وسلم فتح مکه وشوه. مکې مکرمې فتح له ور روان دی چې په لاره را روان دی نو مونځ خو مکه مکرمه کې فرض شو، د اول نه مدینه منوره کې بیا دوی را روان دي. نو رسول الله مبارک خو باجیبه انتظام په سفر کې په حضر کې مونځ به کو او بلال رضی الله تعالی عنہ به وسره نو بلال ته وی اذان وکا نو بلال رضی الله تعالی عنہ ولګیدل او دوس مکی مکرمه ته لک شان سفر پاتې دی. بلال رضی الله تعالی عنہ اذان شروع کړ. اوس د مکی په دی غرونو په خوا کې ماشومان لوبې کولې چې ماشومان لوبې کولې نو بلال رضی الله تعالی عنہ اذان شروع کړ، الله نوم یې واغشته. نو دا ماشومان دا تاسو د خپل ماشومان وګورئ چې کوم داسې پټینی ماشومان اني جمعه ته راولي چې امام وي الله اکبر هغه ماشوم وي اسنه وي الله تاسو اوریدلی وي. دغه شان د مکې مکرمې دغه ماشومانو چې د کافرانو بچیو کافرانو هغوی چې د بلال د اذان اورېده عجیبه پې ولګېده نو هغوی وي الله اکبر الله اکبر. نو چې بلال رضی الله تعالی عنہ یشهد ان لا اله الا الله نو هغوی هم یشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله رسول الله مبارک یې دا واله رونیسئ. بلال ټول اذان وکړ، ماشومانو ورسره اذان وکړ. نو واله پسې چې کله صحابه نو والو تښتېدل. نو په دې والو کې یو ماشوم و چې هغه ولاړ او د هغې ماشوم نوم سو حضرت ابو محذوره عظیم صحابي دی. اوس ته خبره کوم ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ دې وخت کې ماشوم دی اپه ځای ودرېده. بس هغوی زر رسول الله مبارک له راوسته. وی ماشومان خو ټولو تښتېدل چا چې د بانک پیښې کولې او بانک هم د الله یو ذکر دی هغه ټولو تښتېدل او دا ابو محذوره ولاړ وی ری ولې ماله. نو رسول الله مبارک د ده داسې ویښتو او د سټوکي دا ویښتې لویشي وو. نو رسول الله مبارک د دې ویښتو نه داسې ونیوه وی وایه بچي ووایه چې الله اکبر الله اکبر. نو بس هغه شروع کړه تکړه ماشوم وی الله اکبر الله اکبر. دا خبره واورئ ګورئ دا ډېره دغه وره. اوس ابو محذوره وی زما په زړه کې د الله دا نوم خو نبي علیه السلام یې وایه نو بس مه وی بیا رسول الله مبارک را باندې سلور ځله چې څنګه وی الله اکبر الله اذان دی وی دا به سلور ځله وی بیا نبی علیه السلام چې وایي چې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا وی ما وی چې اشهد ان لا اله الا الله دا الله ذکر زه ګوي کوم چې الله ګوي کوم چې الله دی دا ګوي کوم چې الله یو دی اشهد ان لا اله الا الله دا ګوي کوم چې الله یو دی. وی بیا رته رسول الله مبارک چې وایي چې اشهد ان محمد رسول الله. نو د مکې بعضې خلکو به الله منه خو رسول الله نه منه دیم د هغې قبیلې نه نو دا ګوی خو یې نه کوله چې زه دا ګوی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. تاسو د الله په ذات یقین وکړئ. ګوره دا مشکات نبی علیه السلام ولې دې سټوکي له زور وکړي ووایه شبه پکار شو ورته. اوس دې وایي دا زما صرف په خولې دي خو چې دې سټوکي له زور راکړو په دې سینې راله لاس و وایي ما چې اشهد ان محمد رسول الله. وی نبی علیه السلام ورته چې دوباره ووایه وی دوباره مې وی په درېیم ځل یې راته وایي چې بیا ووایه چې اشهد ان محمد رسول وی په درېیم ځل مې بیا وی رسول الله مبارک مې سټوکي له زور وکړه چې په څلورم ځل ووایه چې اشهد ان محمد رسول الله وی په څلورم ځل مې وی بیا مې پسې وی حی علی الصلاة و حی علی الفلاح چې څنګه اذان دی خو وی چې وی چې مې الله اکبر الله اکبر اول مې وی دا ذکر په خولې کو او چې د اخري الله اکبر ته رسېدم نو الله مې ذکر زړه ته کوز کړو او رسول الله مبارک ته مې چې اوس مې داسې مه پرېږده وایه راته کلمه او په هغې ماشوموالي کې ابو محذوره ایمان راوړه. اورېږه دا یو خبر اوس ناشنا واورئ ابو محذوره چې ایمان راوړه نو نبي علیه السلام ورته یې زه اوس ته ماشوم یې خو ته د نن نه د مکې مکرمې مؤذن شوې. د نبی علیه السلام په وخت کې څلور مؤذنین وو. څوک دا لږ یاد کړه څه ده؟ دوه د مکې مکرمې وو چې د نبي علیه السلام په وخت کې یو یې دوه د مدینې منورې وو یو په مکه مکرمه کې او یو په قبا کې وو. د مدینې منورې مؤذنین څوک وو؟ یو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه او یو حضرت عبدالله ابن مکتوم رضی الله تعالی. دې دواړو به اذان کو. وخت نشته چې زه ستاسو ان شاء الله په اذان به یو بیان وکړو که خیري. نو دې دواړو مدینه منوره کې اذان کو
او په قبا کې به حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ اذان کو. قبا یو جماعت دی الله رب العالمین دې راته وخوري کې یو بهترین خشته جماعت دی او بهترین او خشته جماعت خو ټول دي جماعتونه خو ټول خشته او مزیدار دي خو مړه د قبا خو یو ځان له مقام دی سجانه ورغلی وي که نه د قبا خو یو ځان له مقام او مرتبه ده الله چې دا څومره دلته ناست دي ټول الله بوتلی کې مونږ ټول الله بوتلی کې او چې څوک په دې سکرین باندې زمونږ دا بیان وي الله غم بوتلی کې قبا خو هغه ځای دی چې ما تا دلته سل رکاته نه زر نه یو کروڑ نه پلوکو نه پلم وکړل خو که په قبا کې د 2 رکاته نه پل وکړل نو الله به د یو عمره ثواب الله درکړي لکه چې تا عمره کړې ده او تاسو د الله بوتلی کې فاروق جانه د دقه شان محراب دی او د دې محراب د پاسې دا حدیث لیکلی دی دا حدیث لیکلی دی چې څوک کور کې اودس وکړي او راشي او په دې قبا کې 2 رکاته نفل وکړي الله به له د یو عمرې کامل ثواب الله ورکړي دلته لیکلی دی. نو د قبا امام مؤذن حضرت سعد او د مکې مکرمې د بیت الله مؤذن حضرت محذوره شو. نو رسول الله مبارک ورته وی ابو محذوره د دنیا اذان چې په مخ د کائنات کې دی ویل کېږي به او یو عجیبه خبره سجانه دا وردا به تا اورېدلې وي چې اذان هغه د الله رب العالمین د نومونو او د خشته نومونو یو داسې یو ګلدسته ده چې په شواروس کې څومره وخت دي 24 غنټې دا یاد ساته چې د 24 غنټې د الله رب العالمین دقه اذان په ټوله دنیا کې گونج کوي شروع یې د کوم ځای نه کېږي د انډونیشیا نه سار هلته لومبي وي د ټولو نه وړاندې سار نو د هغې انډونیشیا نه شروع شي دا ستا دا ساینسدانان وایي ګورئ درته زه کتابي خبره نه کوم دا ساینسدانان وایي چې کله دې سپوږمۍ ته وختل نو 24 غنټې د اذان آواز په ټوله دنیا کې چلیږي د هغې ځای نه شروع شي دا دغه نه انډونیشیا نه او په یو قبیله ده یو دغه دی دا براعظم دی په هغه ځای باندې ختم شي نو چې په هغه ځای ختمیږي نو دا 24 غنټې د الله د اذان روان دی وایي زه د الله د اذان به د قیامت د ورځې پورې رواني خو ابو محذوره تا د الله ذکر اول په خولې کړی دی او بیا دې غلطه کوشو نو زه د دې به دا تاله یو انعام درکم چې د ټولې دنیا اذان به دا وي چې د اشهد ان محمد رسول الله په اذان کې څو ځلې 2 ځله شاباس خو ابو محذوره ستا به دا کمالي او دا ستا دپاره صفت دی چې ته د کمې پورې جمدي او د مکې مکرمې مؤذن نو ستا د اذان به دا صفت چې ته به 4 ځله اشهد ان محمد رسول الله زلته هغه کیفیت کوشو. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې د الله د ذکر سجانه کوه دا به یو ځل زړه ته خامخا کوزېږي او چې کله زړه ته کوشو بس بیا ته په دنیا کې هم کامیاب او په آخرت کې هم کامیاب دنیا کې دې خشته زندگی ده او آخرت کې دې خشته زندگی ده.